سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. نن د حکومت لخوا نه په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې پابندي ولګېدله. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتين او دغه په تحریک پی ټی ایم باندې د حکومت لخوا پابندي ولګېدله او حکومت وایي چې له پی ټی ایم نه امن ته خطر ده. په دې لړ کې د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په پی ټی ایم باندې بندیز ته په غبرګون کې ویلي دي چې تر هګرپال ریاست په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی او په دې سره غواړي پښتونخوا کې د جنګ کاروبار نور هم خپور کړي. هغه ریاست چې په سیمه کې د جنګ پرست جنګیالیو پالنه او ساتنه کوي په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی. دا په پښتونخوا کې د جنګ کاروبار خورولو لپاره یو بل اقدام دی. ښاغلي داوړ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي په دې سره د پاکستان دا پیغام ورکړی دی چې حکومت یې پر سوله ییزو مبارزو باور نه لري. دا د ورک شویو کسانو کورنیو او د بشري حقونو غوښتونکو ته پیغام ورکوي چې ریاست په سوله ییزو مبارزینو باور نه لري. نن په داسې حال کې په پی ټی ایم باندې پابندي لګېدلې ده چې هغو په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له طرفه قامي عدالت یا جرګه راغوښتې ده چې په دغه جرګه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی ده او د دې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ سربراه منظور پښتين د دې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي او د پښتنو ټولو قومي مسیرانو ته یې بلنې ورکړې دي چې په خیبر کې د روانې جرګې حمایت او په هغه کې شرکت وکړي او په دا لړ کې حکومت مختلفه اقدامونه د پښتون ژغورنې غورځنګ په خلاف باندې پورته کوي. دا د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.